کابل کې د افغانستان او ازبکستان د قاره پاکستان جمهوریت دولت ترمنځ د سوداګریز تواصل کنفرانس جوړ شو. په دغه مراسمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو اووه سکتورونو کې د تولیداتو د کچې لوړولو او د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وشوې او نوي حقوقلیکونه لاسلیک شول. خان محمد فروتن د کرنیزو محصولاتو د خونې رئیس وویل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په افغانستان او ازبکستان کې زیات امکانات شتون لري. د آبیارۍ سړکونو جوړولو، د مالدارۍ د محصولاتو زیاتېدل، د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنیزو او مالدارۍ د صادراتو او وارداتو د کچې لوړولو په برخه کې به حقوقلیکونه لاسلیک شي چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره به ځانګړی ارزښت ولري. سکتور زراعت و مالداری در هر دو کشور نقش اساسی در رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال، تامین امنیت غذایی دارد. افغانستان با داشتن زمین‌های حاصلخیز، اقلیم مناسب و نیروهای کار جوان ظرفیت بزرگ در تولید محصولات زراعتی و مالداری می باشد. از سوی دیگر ازبکستان با تجارب موفق در بخش تکنولوژی زراعتی، مدیریت آب، پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی و توسعه بازارهای صادراتی می تواند شریک مهم و استراتژیک سکتور خصوصی افغانستان باشد. د صنعت او سوداګرۍ وزیر وویل د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي. موږ به د کانونو، صنعت، تولید او کرنیزو او مالدارۍ د محصولاتو په برخه کې د ازبکستان د قاره پاکستان دولت سره نوي او پراخه تعاملات او حقوقلیکونه ولرو او د دوامداره همکاریو زمینه به برابره کړو او د خبرو اترو له پړاو وروسته به په دې برخه کې عملي چارې پیل کړو. ما امیدوار هستیم که نشست‌های امروز میان تاجران و شرکت‌های دو طرف و همچنان نشست‌های فردا در شهر مزار شریف زمینه ایجاد همکاری‌های تازه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تفاهمات عملی تجارتی را فراهم سازد. بدون شک نقش سکتور خصوصی در توسعه روابط اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان اساسی و تعیین کننده است و ما متعهد به حمایت و فراهمسازی تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت‌های آنان میباشیم. ولی امینی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې عامل رئیس وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې به هر ډول هڅې وکړي. ما به نمایندگی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اطمینان میتم که ما از هیچ نوع سعی و تلاش و کوشش و مساعی تحت رهبری وزارت محترمی و تحت رهبری مجموع با قسمت پالیسی یا بخشی یا حوزه اقتصادی و تجارتی امارت اسلامی افغانستان از هیچ نوع کوشش و سعی و زحمتکشی و همکاری دریغ نخواهیم کرد و از طرف هم میخواهیم که او استعدادها، ظرفیتها و فرصتهایی که افغانستان داره اونا را هم از طریق دوستای عزیز ما که حداقل اینجا 20-25 شرکتی که از طرف اتاق ما دعوت شده اونا را هم به صورت حقیقی و با کیفیت و معنادار به حضور حضار گرامی وصله شویم. قاره پاکستان د صنعت او سوداګرۍ رئیس قراقل عثمانوف وویل موږ به له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې سوداګریزې اړیکې پراخه کړو. زموږ هیواد پراخه اقتصادي او تولیدي منابع لري او په ځانګړو تخفیفونو سره به سوداګریزو اړیکو پیاوړي کولو او هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره کړو.